غواړي چې ډېر روپۍ پیدا کوي او په دې باندې پوه شي چې غریب خلک ولې غریب دي او خانان خلک ولې خانان دي. دا زه تاسو ته په دې ویډیو کې ټول تشریح کوم، نو ما سره اوسئ. شتمن د پیسې لپاره کار نه کوي، پیسې د دوی لپاره کار کوي. دا هغه مفکوره ده چې غریب خلک جلا کوي د خانانو نه. خانان خلک شتمنو په ترلاسه کولو باندې تمرکز کوي چې څنګه نور بزنسونه جوړ کړم چې ډېر روپۍ د کم ځایونه واخلم، او غریب خلک چې دي یوازې تکیه په خپل معاش کوي او دغه معاش ته ناست دي چې هر میاشت د میاشتې اخیره کې ورته راځي. गरीब को मैं ये $10,000 दूं, गरीब इन $10,000 के साथ क्या करेगा? कल सुबह मार्केट जाके एक आईफोन, कपड़े, कबाब ये खा के वापस आ जाए. دلته اوس دوه شیونه دي، assets او liabilities. asset څه دی؟ asset چې دی دا هغه شیونه دي چې ستا جیب ته پیسې راوړي، او liabilities هغه شیونه دي چې ستا د جیب نه روپۍ وباسي. شتمن خلک چې دي تمرکز په assets باندې کوي او غریب خلک په liabilities باندې کوي. شتمن خلک خپل وخت د بزنس د جوړولو باندې مصرفوي او غریب خلک چې دي په liabilities باندې مصرفوي، په لوکس شیانو باندې پیسې په هغې کې بربادوي. شتمن خلک چې دي هغې خپلې روپۍ په بزنسونو کې بندوي چې پیسې وله را پیدا کړي او په هغې پیسو باندې به لوکس شیان اخلي، او غریب خلک چې دي پیسې په اول نه په لوکس شیانو کې بندې کړي، بیا اوسه پیسې نی او عین هغه شیونه بیا ساتلی هم نشي. نو دا دواړه د غریب او د خان فرق دی. که څوک په دې باندې پوه شو، اول بزنسونه جوړ کړي چې هر ځای نه درته روپۍ راځي، په هغې روپو باندې ښایسته شیونه واخلئ، او که داسې کوئ چې یو معاش ته ناست یاستئ ټول عمر او هغې ته تکیه مې هغه راشي هغسې وخورئ او بیا بل میاشت ته انتظار یاستئ چې بیا به روپۍ کله راځي، نو ټول عمر به همداسې بیا غریب اوسئ. او بله خبره دا ده، شتمن خلک چې دي رسک اخلي او غریب خلک یې نه اخلي. غریب خلک د رسک نه ډارېږي او شتمن خلک وایي چې رسک وانخلي هېڅکله پیسهداره کېدلی نشي. خو داسې رسک نه چې په پټو سترګو باندې یو شي باندې ورشي، هغې اول د هر څه معلومات کوي، کالکولیټډ رسک اخلي. شتمن انسان غواړي چې هر څه زده کړي، زیاتره وایي چې زه نه پوهېږم، او غریب همیشه وایي چې زه په هر څه باندې پوهېږم. شتمن خلک د خپلو او د نورو خلکو غلطیانو نه زده کړه کوي او همیشه نوي ایډیاګانو ته توجه ورکوي او کوشش کوي چې نوي سکلز زده کړي او خپله پوهه زیاته کړي. او غریب زیاتره بدنیته وي او خپله غلطي نه مني او وایي چې زه په هر څه باندې پوهېږم. ته به اوس پوه شوې چې دا تا ته ولې غریب وایي. دا د دې کتاب دی وجې. د شتمن پلار او د غریب پلار یو پیاوړی کتاب دی چې کولی شي تاسو سره د پیسو په اړه ستاسو د ذهنیت بدلولو او مالي ازادي ترلاسه کولو مرسته وکړي. په کتاب کې د مشورې په تحقیق تاسو کولی شئ خپل مالي کنټرول کړئ او د راتلونکي لپاره د شتمنیو جوړولو پیل وکړئ. دا کتاب چې دی په پښتو کې ترجمه شوی دی او تاسو کولی شئ چې په انګلیش نه پوهېږئ نو په پښتو کې ووایئ. د نورو داسې معلوماتو لپاره که غواړئ دا کتاب ترلاسه کوئ نو ماته یو میسج راولېږئ او زه تاسو سره په رابطه کې کېږم چې څنګه کولی شئ دا کتاب واخلئ. بی انټلیجنټ، ستاسو همدرد، والسلام.